خویندرونو روژه راغله او د برکتونو د رحمتونو د ګټو میاشت ده څنګه چې موږ او تاسې اورو خو که موږ او تاسې داسې ونیسو لکه څنګه چې د خدای امر دی نو واقعا چې په دنیا کې به هم ګټې لاسته راوړو او د مرګ نه وروسته چې د خدای پاک کومې ژمنې دي هغه به هم لاسته راوړو او که نه مازې فکر وکړو چې دا خو د خدای طرف نه په موږ او تاسې باندې عذاب دی په خوله خو وایو چې رحمت دی لیکن بیا داسې نه شو لکه عذاب ځکه چې سهار راپاڅو اعصاب هم خراب ماسپین اعصاب خراب مازدیګر اعصاب خراب په کور کې اعصاب خراب جنګونه تشدد فکر کوي چې بس په ټولې نړۍ کې هم د یو کس ته چې روژه ده نیولې ده نو بیا دا موږ او تاسو ته هغه ګټې نه راکوي چې کومې دي په دنیا کې زمونږ او ستاسې ډېرې زیاتې بې حده ګټې دي موږ او تاسې د نورو خلکو د ولږو نه خبر شو چې دوی نه لري موږ یې لرو مازې د خدای امر دی چې اوس به یې نه خورئ صبر وکړه ماښام به یې خورئ لیکن هغه څوک چې ماښام ته هم تمه نه لري او هیڅ ورکره نشته د هغوی نه خبر شو بل دا چې موږ او تاسې هغه غیر ضروري واز دی چې په موږ او تاسې کې راغلی دي ګېډه هم غټه ده نور بدن هم غټ دی که موږ او تاسې په ترتیب سره دا روژې ونیسو دغه ټول ځي دا یو صحت لپاره دی ډېر صحت اعصاب د ارامي هر څه د جوړیږي هغه چې په دارو درملو باندې نه کیږي هغه په دې روژې باندې کیږي نو که موږ او تاسو په ترتیب سره په ماښام کې کمه ډوډۍ وخورو داسې ونه خورو چې هم بس راخلی او په خولې منډه او بیا پیشلمي کې بیا او سبۍ چې راپاڅېږي اعصاب د خرابي په بازار کې او په پیتاوي کې او په دیرو کې ان تر دې چې په جوماتونو کې هم او چې کور ته راشي بیا هم نو جنګونه ډېر خو بیا په کور کې لکه د وږي زمري په څېر چې کله کور کې راشي بس سترګې تکې سرې ته به چې بس ټوله دنیا د فتح کړې او کور ته چې راشي مېرمن هم ډارېږي بچي هم تنې ډارېږي وهل ټکول رټل دا خو داسې شو لکه دا روژه چې په موږ او تاسو باندې یو جبر د خدای د طرف نه رحمت نه دا روژه موږ او تاسو ته عذاب جوړیږي نو راځئ چې داسې روژې ونیسو څنګه چې د خدای امر دی بیا به نو انشاءالله چې د دنیا او د آخرت ټولې ګټې موږ او تاسو ته خدای پاک راکوي په دې روژې کې د نورو خیال وساتو هغه چې خورو او بیا را باندې بد اثر کوي هغه ډوډۍ موږ د نورو سره نیمه کو د ګاونډیانو سره نیمه کو د هغې پیسې د نورو خوارانو غریبانو سره تاسې باور وکړئ داسې خلک شته پیشلمي ته راپاڅي څه شته راپاڅي ولاکه هغه اوبه هم سمې لري چې ویسکي نو راځئ چې د خلکو که غواړئ زه د خپل تجربې نه د تاسو سره شریکوم تاسې باور وکړئ اوس به دا سړی څه چې ما تل خپل روژه ماتي د نورو سره شریک کړي دي داسې ما شریک کړي دي چې ما کله یو شی یو باټینګر بانجان رومي ټماټر تاسو ورته وای دا ما د نورو خپل روژه ماتي ته راوړی دی او نور ما د خلکو سره شریک کړي راځئ چې داسې وکړو بیا د روژې نه خوند واخلو